د یو موبایل تصویران او ویډیوګانې موږ په بل موبایل کې څنګه کتلی شو که تاسو غواړئ چې د یو موبایل ګیلري څومره تصویران دي ویډیوګانې دي هغه په بل موبایل کې وګورم نو بالکل تاسو یې کتلی شئ ډېره اسانه طریقه ده ویډیو ځان سره سیو کړئ چې طریقه درنه هیره نه شي دې دپاره به تاسو ګوګل فوټوز اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ که نه در سره پلی سټور ته لاړ شئ اپ سټور ته لاړ شئ دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ دا اپلیکیشن به تاسو په دواړو موبایل کې ډاونلوډ کوئ د ټول اول به تاسو دا وکړئ چې د کوم موبایل تاسو ګیلري شیر کول غواړئ په بل موبایل کې نو هغه موبایل به راواخلئ او په هغې کې به تاسو ګوګل فوټوز اپلیکیشن کولاو کړئ کله پکې تاسو ګوګل فوټوز اپلیکیشن کولاو کړئ بر تاسو د آیکن ښکاري یا به 3 ډاټس یا به تاسو د آیکن دا ډي پی به وي تاسو پرې باندې کلیک واخلئ کله تاسو پرې باندې کلیک کړئ نو اخري وخت به سکرول کړئ دلته کې لیکلی فوټو سیټینګ تاسو پرې فوټو سیټینګ باندې کلیک واخلئ او دلته بیا لیکلی دی شیرینګ تاسو د شیرینګ ښکاري په دې شیرینګ باندې به تاسو کلیک واخلئ کله تاسو په شیرینګ باندې کلیک واخلئ دلته کې لیکلی دی پارټنر شیرینګ مطلب تاسو یو پارټنر دی هغه سره تاسو د فوټوز شیر کول غواړئ تاسو پرې پارټنر شیرینګ باندې کلیک واخلئ دلته کې به تاسو د انټرفیس شو